نو د هغې علما چې څومره عزتمند وو داسې مقتدین او د عوامو چې کوم د دیندار وو بادشاه د زمانې د تابعینو او تبع تابعینو د زمانې بادشاه هغه هم زموږ عزتمند د علماو محبت کوونکی نن خو زما د مسجد د ملا خوښې د جومات چپ پسې ونښتلې قسم دی څوک درنه خفه نه شو د مسجد د ملا واړه واړه بچي خوښې شو د هغوی د سر پټکي او ټوپۍ اوښتې کړې د هغوی وینې خلکو په لښتو کې وبهولې خو څوک د مسجد امام او د مدرسې په استاد نه دی خبر شوی تاسو خبره ورته باندې وړ وخت ګرځي رښتیا وایي زما دغه علما چې کله شهیدان کېدل د هغوی په خولې باندې د نارې تکبیر اواز دی د الله اکبر صدا ده او چې کله یې خلکو تصویران شیر کړل نو پروت دی بدن کې ساه نشته غلبیل وجود یې دی خو لاس کې تسبیح ورسره وي پروت دی غلبیل دی خو په مخ یې د محمد رسول الله سنت دي پروت دی غلبیل دی خو په سر د محمد رسول الله د وراثت دا اثار دی اے خلکو هغه یتیمانانو چغې والې د هغوی وړو بچو انګولا وکړله بوډا پلار یې د بچي په قبر په غاړه وغړېدو زما د مسلمان شان دا دی چې زه پرې خفه شم په ما باندې وډر کېږي ما باندې څوک خفه نه شو چا ویل یو بله تباکلې پکې وشي چا ویل ښه وشو چا څه ویلې او چا څه ویلې نن زما عزتمندو یاد وساته تر څو چې د دې معاشرې د خلکو په زړه کې د الله د دې پیغمبر د وارثانو عزت نه پیدا شوی دا معاشره د عزت والا معاشره نه جوړېږي او دا د سکون او د اطمینان معاشره نشي جوړېدلی زه د اختر نه بعد یو ځای علاقې ته تللی وم لاړم زموږ سره یو ځای کې پروګرامونه مسلسل څو ورځې پروګرامونه په اخیری ورځ مې یو ځای کې بیان وکړو بیان کې څه کسان ناست وو زما سره یې نظریاتي اختلاف وو خو چې کله زما عزتمندو ما خبره وکړله نو ما ته د درخواست په شکل ویلي مولوي صاحب زموږ ځای ته لږ شاته راشه روټۍ ده پروګرام والا روټۍ زموږ تیاره ده ته نه راځه چیرې ده چې موږ نه سکوږي آخر کې دا ویل مولوي صاحب لږ ساعت اس دواله راشه ملګرو ویل مولوي صاحب دا خلک زموږ سره په نظریاتي اختلاف کوي دا عقیدي اختلاف هم دی ورسره او د ده زوی یو غالي قسم سړی دی هم په سیره کې بدې وایي